ته خلک وایي که نه یاره جي دوا که حاجت دی، بس د پیغمبر مبارک وظیفه باندې ولې عمل نه کوې؟ سوره یاسین سحر لوله او چې ستا یو حاجت نه څومره حاجتونه خدای به ټول پوره کوي. او حضور پاک فرمایي چې چا یو ځل سوره یاسین ولسته د قرآن شریف د لسو ختمو ثواب به پې خدای پاک ورکړي. ښه یو سړی وي زه حاجتمند یم او فقیر یم او غریب یم څه وظیفه نشته ما ته وښیه. رسول الله مبارک وی ولې نشته زه درته ښیم که نه. یې څوک ماښام ماسخوتن سوره واقعه ولولي ده نه به خدای فقر فاقه نه راولي، دی به خدای غریب کوي نه مالدار دی. دا سم دم مې درته وښو خو چې عمل پرې وکړې پیسې خو ستاسو خوښې دي که نو د پیسو دم شو ده، فقر فاقه به نه راځي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه حضرت عثمان رضی الله عنه ورته راغی وی پیسې در کوم، وی زما پیسو ته حاجت نشته، د سبا دي که بېګا مرم بیمار یم په پیسو څه کوم. وی لوڼه دي هغې ته به یې پرېږدې هغې له ورکه. وی ما د خپل محبوب نه یو ټکی اورېدلی دی یو دم امې لوڼو ته ښولی دی او ادم څه دی؟ وی حضور پاک فرمایلی چې څوک ماښام یا ماسخوتن صورت واقعه وی په دې به فقر فاقه لوږه نه راځي، قات به پرې نه راځي. نو زما لوڼو ته د ادم خولی دی هغه دی وی نه به راځي او که نه وی خپل کار دی کوي. دا څونه ښکلی دم شو. تبارک الذي کې څوک وی قبر کې به عذاب پرې نه راځي، هم د حضور پاک وینا ده. آیت الکرسی چې څوک د هر مانځه نه پس وی رسول الله مبارک فرمایي چې ساتې وخي جنیغ به جنت ته ځي. یو سړی په پوړی د پاسه او په درمپایه د هغې نه را پرېوت ځمکې له ورسې سر یې ولګېد مړ شو. چا په خوب کې ولیده وی الله د سره څو کړل؟ وی نور نیم پې خو چې اندرمپایې نه را خطا کېدم نو اندرمپایه مې لیده او چې څنګه اندرمپایې نه راورسېدم نو جنت کې پروت وم. بل ټکې نو بر اندرمپایه و لاندې جنت و. ښه بیبې ناجوړه ده، بابا ناجوړه دی، داسې دم شته چې خدای پاک یې پې جوړ کړي. حضور پاک فرمایي صورت فاتحه پې وایه الحمد شریف خدای به شفا کړي. صورت الشفا نوم هم دی. جوړونکی څوک دی؟ چا سره ووایه دا دم خو یو سبب دی. جوړونکی ډاکټر نه دی، څوک دی؟ ډاکټر خو یو سبب دی. جوړونکی دارو نه دی، جوړونکی څوک دی؟ که تا دا ووایې چې ډاکټر جوړ کړم، دارو جوړ کړم، دم جوړ کړم نو بروسه دې په ډاکټر او په دارو او په دم وکړه، په خدای دې ونه کړه، دا ډېر لوی جرم شو. او که دا دې ووایې چې د دې دارو د وجې نه او د ډاکټر د وجې نه او د دم د وجې نه الله جوړ کړمه نو بیا دې توکل او بروسه په چا وکړه؟ په الله. دا ټول اسباب دی. الله به دې بچ کوي، دا ټوپک تماچه خو یو سبب دی. الله به ژوند درکوي، دا ډوډۍ اوبه خو یو سبب دی. که وایې چې دې سبب دا کار وکړو دا مؤثر حقیقي دی نو بیا خبره خطرناکه شوه. او که وایې چې نه دا سبب به استعمالوم خو سبب کار نشي کولی، په دې سبب به نتیجه څوک مرتب کوي؟ الله. دا په الله توکل شو. حضور پاک دمونه نه دی اچولی، ته د هغه نه ښه پوهېږې. حضرت حسن او حسین دواړه بچي نوسي یې راوستل، وی بچی چې دم هم کو بسم الله ارقیک، دم پې اچوي څه وایي؟ اعوذ بکلمات الله التامه من شر ما خلق و شر عین لامه و هامه. دې پې چوف کړئ. ای بچې په دې به ابراهیم علیه السلام خپل زامن اسحاق علیه السلام و اسماعیل علیه السلام دمول. پته ولګېده چې حضور پاک هم دم اچولی دی او ابراهیم علیه السلام هم، نو پای کې توکل نو. صحابي چې به ناجوړه شو رسول الله مبارک به هسې لاړې راواغېشتې پلې خولې مبارکې نه او په ځمکه به یې راښکې او د مریض په تندي به یې داسې کش ورکو. څه به یې وې؟ بسم الله تربت ارضنا بریقة بعضنا لیشفی سقیمنا باذن ربنا. خاورې د مدینې لاړې زما د مریض په تندي راکاږم، شفا به څوک ورکوي؟ جبریل علیه السلام راغی حضور پاک ته وی دموم دی. بخاری کې غټ کتاب دی، کتاب الطب والرقیٰ. بسم الله ارقیک من کل داء یؤذیک الله یشفیک. د خدای په نوم دی دموم، د هر مرض نه دی دموم، خو شفا به څوک درکوي؟ الله. عقیده بری دی. رون چې څوک ناجوړه شي
نو هغې دپاره به یو څو کاره کوې. یو به دم اچوې. دا دم د خولې څه بړاس نه دی، دا یو شکل دی خو مونږ ته ښکاري نه. د قیامت په ورځ به دا مونږ ته ښکاري. نو چې تا دم چوف دارې کړې نو دا چې کم شکل د خولې نه ستوت خو تا ته نه ښکاري، دا د مساماتو کې دا خوله چې پرې روځي په دې کې وردن نه شي د دې مساماتو په ذریعه، نو وینې سره ګډ شي نو د مرض ځای ته یې خدای پاک ورسوي. حضور پاک کړي دمونه، جبریل علیه السلام کړي، صحابو کړي دي، دا ثابته شوه خبره. یو به دم کوې، یقین به دی چې جوړونکی الله دی. دویم به څه کوې؟ صدقه به کوې. الصدقة ترد البلاء، صدقې سره مصیبت خدای ختمی. بعضې وخت کې الله خفه شوي سړی یې ناجوړه کړي. الصدقة تطفئ غضب الرب کما یطفئ الماء النار. صدقه د خدای غصه داسې ختمی لکه اوبه چې اور ختمی. دویم به صدقه کوې. دریم به څه کوې؟ دریم که کور کې بیماری ډېرې د قرآن شریف ختم کوې. پخوا به دا خلک د مشرانو علما راوغوښتل، طالبان به یې راوغوښتل او په کور کې به یې د برکت دپاره ختم وکړه. اوس د خلکو نه هغه برکتونه ختم شوي دي، کور کې ختم کوئ. او څلورم به علاج کوئ. علاج هم سنت دی. حضور پاک مبارک په خپله هغه زمانه کې چې کوم علاج و نو هغې کړي دي او صحابو ته یې ویلي دي. لکه کلونجي ښولې ده، وی کلونجۍ کې بې د مرګ نه او د بوډاپې نه چې مرګ پې نه ختمېږي او بوډاوالي پې نه ختمېږي، سړی ځوانېږي نه، د هر مرض علاج کلونجي ښه شی. زمونږ خلک یې پخوا کیمانو به مستقل په هرو دارو کې کلونجي استعمالوله، اوس یې څوک نه استعمالوي. کاله دانه ورته وایي، کلونجي ورته تاسو وایي، عرب ورته حبة السودا وایي، شونیزم ورته وایي. داسې نور هم څیزونه شته چې هغه د بیمارو دپاره علاج. نو څلور کاره به کوې. ښه څه دي؟ څه مې وویل ته؟ یو دم، دویم څه؟ صدقه، دریم څه؟ د قرآن شریف ختم، او څلورم به څه کوې؟ علاج به کوې. و دا ټول به تاسو سبب ګڼئ، وایې به چې جوړونکی الله دی. بعضې ذکرونه دي وروڼو کې د هغې ډېر لوی فضایل راغلي، درته ذکر دی. یو حدیث پاک کې راځي، نبی علیہ السلام فرمایي چې سحر وخت کې څوک لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. و هر انسان ته به انشاءالله کې دا یاد لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. دې سحر سل کرته دا وایي. د دې درې فایدې. یو فایده خو یې دا ده چې په دغه ورځ به د نیک عمل زیاتي. الله به دله په دې ټوله ورځ کې د نیک عمل توفیق ورکوي، ګناه به ترې کمه کېږي. دویم د شیطان نه به الله محفوظ ساتي، او دریم د پیریانو نه به الله محفوظ ساتي. بعضې بیماری د انسان ته چې لګي د پیري د وجې نه لګي، یا د شیطان شیطان څه چل وکړي د انسان په وجود کې د هغې نه بعضې بیماری لګي، دا هغه بیمارو نه محفوظ شو. حول ولا قوة الا بالله، دا هم یو ذکر د دې ډېر لوی فضیلت. خو لا ولې درته معنا لا حول د شیطان نه او د هر قسمه ضرر د مخلوق نه انسان نشي بچ کېدی، او د ولا قوته او په عبادت باندې طاقت نه ملاویږي الا بالله. دا دواړه څیزونه د الله په ذات او د الله په توفیق ملاویږي. د شیطان نه، د دشمن نه، د پیري نه او د هر قسمه ضرري څیز نه د بغیر د الله نه بل څوک نشي بچ کولی. او طاقت او قدرت درکې بغیر د الله د ذات نه بل څوک نشي پیدا کولی. دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا ده. څومره ښکلې معنی. حضور پاک مبارک یو ځل په سفر روانو، یو صحابي ورسره په اس شاته که اوښ شاته ناست و. نو هغه صحابي وی لا حول ولا قوة الا بالله. نبی علیہ السلام ته دا کلمه واورېده. نو نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي وی لکه ډېره ښکلې کلمه دې ووې، وی دا د جنت د خزانو نه یو خزانه ده. او یو بل حدیث کې راځي 2 او په یو کې اویا راځي چې لا حول ولا قوة الا بالله د اویو بیمارو علاج. او اویا بیماری ته مې دي وی په دې کې وړه بیماري چې ده هغه غم ده چې انسان ته سبب نه معلوم چې دا د کومې وجې نه راغلی. بې سببه غم چې سړي ته پته نه لګي او پریشان دا په هغه اویو بیمارو کې کوټینۍ بیماري، هغه یو کم اویا د دې نه غټې بیمارۍ. لا حول ولا قوة د دې علاج. نو که د یو ځای کړل ټول هغه هم وایه او دا هم وایه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر
ګوره ټول ذکرونه پکې جمع شي، هغه سبحان الله والحمدلله والله اکبر هم پکې جمع شي، او د لا اله الا الله ولا ذکر هم پکې جمع شي، او ورپسې ولا حول ولا قوة الا بالله ولا ذکر هم پکې نه. د دې وجې نه صلات تسبیح کې 300 کرته دا کلمه ده، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، او یو روایت کې ورسره ولا حول ولا قوة الا بالله مشته. او صلات تسبیح طریقه خو به تاسو ته اکثر ملګرو ته یادوي چې وکړي او دا کلمات پکې 300 کرته ووایي. نو نبی علیه السلام مبارک خپل تر ته حضرت عباس ته ښولی دی، وی 10 قسمه ګناهونه به درته الله معاف کړي، واړه ګناهونه، لوی ګناهونه، پټ ګناهونه، ښکاره ګناهونه، هر قسمه ګناهونه دا به دنه پروردګار معاف کړي. نو چې حضور پاک مبارک کم کلمات خپلې لور ته ښایي او خپل تره ته یې ښایي او په مینه یې ورته ښایي، خو د فایدې څیزونه به یې کړي. صحابه کرام چې به کله نبي علیه السلام ته راغله او پیغمبر علیه السلام مبارک سره به کېناسته او د هغې نه به یې تپوس وکړو، چا به ویل صاحب د بچو پریشاني ویل، چا به ویل صاحب فلانکې پریشاني ویل، چا به ویل صاحب پیسې لونی دولت را سره نشته. نو نبی علیه السلام مبارک ټولو ته ذکرونه کولی او مختلف ذکر، چا ته د لا اله الا الله ذکر خولی، چا ته د لا حول ولا قوة الا بالله ذکر خولی، او ټولو ذکرونو کې الله یادېږي. نو زموږ را علما لیکي چې د ټولو خلاصه د الله ذکر، الا بذکر الله تطمئن القلوب، خبردار ای بندگانو د الله په ذکر، د الله په یاد دا په زړه کې اطمینان پیدا کېږي، تطمئن القلوب، زړه کې سکون پیدا کېږي او زړه پې خوشحالېږي. او نن ورې د دنیا کې څومره مرضونه او بیمارۍ دي، دا د زړه پریشانۍ دي. پیسې به خلکو سره ډېر، بنګله به وي، موټر به وي، نو د زړه سکون په پیسه نه حاصلېږي، د زړه سکون په بچو نه حاصلېږي، د زړه سکون په کارخانه نه حاصلېږي، د زړه سکون په مال او دولت نه حاصلېږي، په موټر او په جز نه حاصلېږي، د زړه سکون صرف او صرف د الله په یاد حاصل. هم وایي ښه د لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دا وایي ښه د تکلیف دپاره دا ډېر ښه مجرب دم دی. چې کله تکلیف او ټینشن او پریشانی درته راله 9 ځلې وایه، ټینشن تکلیف پریشانی راشي 9 ځله وایه، پریشانی ټینشنونه ورسره خدای پاک ختموي. هر نه بغیر زمونږ دي څوک نه غواړو، نو چا نه به غواړو؟ الله نه به غواړو که بل څوک؟ خو یو زمونږ دواګانې دي، خفه کېږې مه، زمونږ دواګانې خو هسې یو ګردان جوړ کړی دی، لاس به اوچت کوو بس هېڅ ته خبر نه شو، چې منځه کوو یا بغیر د مانځه نه چې دعا کوو لاس به اوچت کوو بس په مخ به راکاږو، منډه به وو. ان الله لا يقبل عن قبل القلب الله غافل، دی له زړه دوا خدای نه قبلوي. آداب دا دي، مخکې د الله حمد به الحمدلله رب العالمین، بیا به په رسول الله مبارک درود شریف وي، بیا به لاس اوچت کړي او ښه په شوق باندې به دعا وغواړئ، او داسې دعا به وغواړئ ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، چې ستا یقین چې زما دعا خدای قبلوي، نو ښه دعا به وغواړئ وجاله ورسره، او د دعا نه پس بیا درود شریف ووایه او لاس اوچت کا او بیا دې په مخ لاس راکاږه. شمایل ترمذي کې حدیث دی که کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا رفع یدیه فی الدعاء لم یحطهما حتی یمسح بهما وجهه، چې کله به یې لاسونه په دعا کې پورته کړل نو هله به یې ښکته کول چې په مخ به یې راښکل. او په ترمذي کې هم حدیث دی، د دې حدیث بعضې سندونو کې لږ ضعف شته او بعضې مضبوط سندونه هم شته، بعضې قوي سندونه هم شته. خیر آداب دي، په مخ به لاس راکاږي او په الله به یقین ساتي، د زړه نه به دعا غواړئ. یو لطیفه ده، خیر ورته لطیفه وویمه. بادشاه وي په لاره باندې روان و، نو یو سړی و هغه به چغې والې یا الله سترګې یا الله سترګې، هغه مطلب نو چې ماله خدای سترګې راکړه، خو د هغه دا یا اصلا سترګې وي چې خلک ما ته وګوري چې دی خو په سترګو نابینا دی نو پیسې به راکړي. دی د سوال دپاره یو طریقه جوړه کړې وه، یا الله سترګې یا الله سترګې یا الله سترګې، خلکو چې وکتل لکه سړی خو ړوند دی نو پیسې به یې ورکوي، نابینا دی. بادشاه په لاره ته وي د چغې ورسري وي دا یو نابینا دی ټول عمر دلته ناست دی او سوال کوي او بس دا چغه وایي چې یا الله سترګې، نو خلک ورته وګوري پیسې یې ورکړي. عمر نه دلته کېناستی وی ښه وي ما ورنږدې کړې ړونده څه غواړئ؟ وی بادشاه سلامت سترګې غواړم. وی ښه څونه مو دی نه؟ یاره وی ډېره چغې مې ووهلې خو الله رانه کړې. وی زه واپس راځم او که سترګې نه وې درکړې سرمن دې وباس. چغې وی سترګې 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 نشته، ولې الله سره سترګې نشته څه؟ وی شته که نه؟ نو سب زه راځم پولیس ته یې وی ودرېږه پې کښېنه چې دنه ړوندو نه ښه دی. خو ولاړه هو
نابینا وي چې خدای داسې په غمخورې کړو وجر جانه که تا یو چغه وواله ښځه نن میلاوي هسې د قصده لګې چې بلي د قصده لګې ته هم دغه موږ ته ویو خدای ته چغه نه وی چغې کړې وې یا الله سترګې یا الله سترګې یو خدای پاکه مخکې خو مې سوال د پیسو له چغه واله بادشاه سپېره خو سرمن نه وباسي او بادشاه پولیس کې نو چې سړی درنو نه ښودې بس په سړي باندې دا فیزونو باران شو چې خدای پاکه داسې په جال وړېدو داسې په غم وړېدو سترګې کم دي چې ماله به خدای راکړي دا خو د الله یو نظام دی چې هله دنیا کې نه ورکړی هغې په عوض کې خدای جنت ورکوي رسول الله مبارک فرمایي که نه من سلبتو کریمتې چا نه چې ما سترګې واخېستلې او ده پې صبر وکړو نو زه به دله د دې په عوض کې جنت ورکړو والې بادشاه چې واپس راغی ړوند په سترګو جوړ شو چې بادشاه واپس راغی ړونده څنګه سترګې وی بادشاه سلامت سترګې مې جوړې دي وی څنګه جوړې دي دا څو ګوتې دي دا خلکو بادشاه ته وی دارې څه کرتب وکړو جادو که څه وی نه د مخکې چغه خدای ته نه واله د پیسو لاواز کو اوس چې د سر غم پې راغی که نه نو دړنه یې خدای ته چغه وویله نو چې دړنه د خدای ته چغه وویله نو بیا خدای پاک قبله یې ګورې د بیبي زنیره نه وه د ابوجهل وینځه وه مسلمانه وه د ابوجهل ظالم په کور کې وه هغې کې به ابوجهل به واله بوډۍ وه غریبه وبه یې واله او به یې واله نو دا وجود به زخمی شو وی شابه که نه خدای ته یې څه ووایه چې تا له خدای پاک دا سمه کړي که نه نو یو ځل یې وواله نو د لاس یې وله مات کړ نو چې د دشمن په کور کې مې بوډۍ مې ووینځمې نو زر غریبې لوپټه په لاس باندې نه تاو کړو لاس یې ځان له وتړه زخمی به شو د لوپټې نه یا د کمیس نه به چیرړه وشلله نو په هغې به ځان له زخم وتړ ډېر ظلم یې پرې یو ځل یې په لرګي په دا سر وواله نو سترګې ړندې شو نظر یې لاړ چې نظر یې لاړه نو ابوجهل ته خو په وی څه وی زه خدای ظالمه ړنده دې کړمه نو چې زما وروڼو وینځم وي که نه او په سترګو ړندم شي او دشمن کره مې دا به څه کوي او په دې کې وله پیغور هم ورکړه وی دا خدای ته ووایه چې سترګې دله جوړې کړي دا کوم خدای ته وایه چې دا زما یو خدای دی نو دا غریب په تپ ته الله ستا لپاره زه زخمی شوم او ما د خپلې جامو نه ټوکړې تاو کړې کټ کړې پرې مې کړې او مې ترې تاو کړلې تا ته مې لاس نه دی پورته کړ مته زما د حل نه خبرې که یا الله زما به انسان ته یې واړولی شوې زه ووالی شوم زما لاس مات شو ما په ټوکړه ځان له وتله خو ما الله تا ته فریاد نه دی کړی الله نه دی په سر والم دې ظالم او سترګې مې ړندې شوې نو زه اوس هم تا ته فریاد نه کوم چې تا الله پسې خوشحاله زه پې خوشحاله الله یو شی دی چې پیغور یې راکړه چې خدای ته دې ووایه چې دله جوړې کړي دا پیغور نشم زغملی دا د نوم پیغور نشم زغملی نو خدای دو کارو کې یو کا یا دا سترګې را واپس کا یا رانه سو باسه چې دا پیغور بیا ونرم نو الله والا واپس سترګې جوړ بار ته راووته نو سترګې جوړې وې وی څنګه ووایه خدای ته دې که نه چې دله جوړې کړي ورته مې ویله له جوړې کړې داسې سوال سره به اسباب هم جمع کې داسې به نه وی چې کټ کې پروت یو زمیندارانه کې ورته وایي خدای پاکه نو بس چې سمه غلی او بس دا بوجې ډکې نو ته به څه کرې لاس پې به خوځې یا خدای پاکه ټوله شپه سوچونه کې او نه پټي لځې او نه کار لځې نه دوکان لځې او بس یاره چې سبا دوکان بس سم برجقي نو څنګه برجقي ته به خپل کسب کې او خپل اسباب به استعمالې نو برکت به پکې د الله نه غواړي به سوال کوم او لیلة القدر شپه به یو خدای پاکه بس چې سهار را پاسم چې دا خاوند مې د سرو زرو موټي وي مولې او کله دې پوزه را پرې کوم او کله شپې غوږ را پرې کوم پوزې مو د سرو زرو مولې چې نو بیخي ده ستا به پکې سي میغله خو دې لاړ که نه دا سوالونه به نه کوي د ګناه سوی او داسې سوال رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی زید ابن ارقم رضی الله عنه دی که یو دی یو وخت کې مانه خیر نو وایي چې زه رالمه مدینې منورې ته په مدینه منوره کې پیغمبر علیه السلام د ګړې چیلې و هغې ته یې ډېره کړمه چې د دې نه پیس کا او ماله مې ږده وایي ما به در ولې خپل عبادت کو بیا ماښام رالمه نو د هغه ګډو چیلو نه به مې پی واغېشتل نو ما به مسکل ملګرو به مو مسکل او یو جام به مو حضور پاک لام کېښوده نو رسول الله مبارک به د شپې لږ لیټ راغی نو هغه جام به یې وسکل نو کور ته به ته چې مونږ ګډو چیلی نه پی واغېشتل مونږ وسکل نو رسول الله مبارک چې دی نو هغه لیټ شو نو مو وی حضور پاک جو نن نه راځي نو د هغې څه پی مونږ وسکل چې پی څنګه وسکل سمداستو دی کې نبي علیه السلام را
یاره وایي موږ ډېر زیات ملامته شو، یا خدا خو موږ وایي ګنې نه راځي د هغوی څپې هم موږ وڅښل، دا به څه کېږي؟ ځان هم د قصده اوده که. حضور پاک مونږ نه پاسولو، ډېر زیات حضور پاک کې ډېر رحم و. غلی لاړ، یو کټویلی سر اوچت که پی پکې ګوري نشته، د بلې نه سر اوچت که پی پکې ګوري نشته، د بلې نه سر اوچت که پی پکې ګوري نشته، ټول لوښي وکتل پی پکې نشته. اوس څه کوي رسول الله مبارک؟ یا الله چې مونږ څوک سیراب کي خدای ته سیراب که. څونه ښکلې سوال یې وکړه، یا الله چې موږ له څوک پی راکړي ته هم وله پی ورکړه. بس د صحابي پوه شومه چې دا یې وکړه، وایي بړستن مې اخوا وغورځوله او په منډه پاڅېدم، مې د الله رسوله موږ وایي تاسو نه راځئ، ما پی هم څښلي. وایي زه پوه شوم چې پیغمبر دعا وکړه کار وشو. هغه چیلۍ چې ما له شلې وې هغه یوې له ورغلم په غولان مې والله زو د پیو ډکه جوه پی مې ترې واخېستل، په رسول الله مبارک مې وڅښل. هسې سوال به کې. او د موسی علیه السلام یو امتی و، د موسی علیه السلام نه راغی، یو سوال د خدای دپاره د ما نه وغواړه چې زما متعلق سبا بله ورځ وروستو څه کېږي چې ما پې خدای د مخکې نه خبره کړي چې سار له ما سره څه کېږي، بله ورځ څه کېږي، بله ورځ څه کېږي. هغه ویل لکه دا نامناسب دي، د دې غیبو خبر الله سره دی او دا څیزونه چاته الله نه ښیي. تیر هغه د موسی علیه السلام هغه امتي ډېر زیات په هغه باندې ګران او نیک انسان و. نو موسی علیه السلام الله ته سوال وکړه چې زما دا یو کس سوال کوي چې زما متعلق وروستو څه کېږي چې زه پرې مخکې خبرېږم، وایي ګورې مناسب نه دي، خیر یې پکې نشته. هغه ته موسی علیه السلام وایي چې خیر دې پکې نشته. هغه وایي خیر مې دې پکې، ولې چې ما څه پته ولګي چې دې تجارت کې مې ګټه ده نو کوم به، او چې پته ولګي چې دې کې ګټه نشته نه به کو، چې ما ته پته ولګي چې دا کار د ښې دی نو کوم به، او دا د بدرې نه به کو، ته خو پکې خیر ښکاري. وی الله وایي چې خیر دې پکې نشته. وي بس موسی د خدای پیغمبره ماله سوال وکړه، الله نه سوال وکړه، الله ور سوال قبول. وره د شریعت خلاف سوال دی که بالکل ناجایز سوال دی، سوال قبول شو. چې قبول شو نو بله ورته پته ولګېدله چې زما یو اس دی او بله ورځ به مري، 2 بس به مري. پس زر یې اس بوته منډی ته منډی کې خرڅ کړه، پیسې جیب کې واچول. راغی موسی علیه السلام ته وی تا خو خیر پکې نشته، خیر ورسېد که نه؟ که ما ته پته نه وې لګېدلې اس به مې مړو. دا خلک چې تا دوا وکړه دوا مې قبوله شوه، پته ولګېده راته چې اس مري، بس خرڅ مې که پیسې مې نغدې کړې، اوس که مري د چا به مري؟ موسی علیه السلام هم حیران شول، ورته پته ولګېده چې یو غلام دی هغه به مري. زر یې غلام منډۍ ته بوته میلې ته وخرڅې کړه او پیسې جیب کې واچې، بیا خوشحاله دی. او راغی موسی علیه السلام ته وی تا خو چې خیر پکې نشته که نه؟ دا دویم خیر راته پته ولګېده چې غلام مې مري، خرڅ مې که پیسې مې نغدې کړې، اوس که مري د چا به مري؟ چې یو څو ورځې تېرې شوې ورته پته ولګېد چې اوس به ته په خپله مرې. دغه دی چې موسی علیه السلام به راغی جاړي او جړان ګولا ده، څه جل دی؟ وایي ما ته خو دا پته ولګېد چې زه به مرم یو څو ورځې پس. نو بس ځان ټینګ کړه که دا خدای پاک چې د انسان نه مرګ پټ کړی دی که نه، هو دی کې د خدای لوی حکمت دی. که دا چاته پته وه ورځ به مې پلار مري، نو 40 ورځې یو میاشت مخکې به خلکو کره په کور کې جړه انګوله وسو، خلک به یو بل له راتله چې بلو دا بابا روان دی. وی غم به امینه تله وې سهار کې خوشغلې غم به او ډوډۍ به چا کم ځای خوړله چې هغه ته یې وایي چې ته به 3 ورځې پس مرې یا هفته پس به مرې، هغه نه به مخکې چیپړ به و ختم به و چې خدای پاکه دا څه دی؟ دا ګوره الله هر شي کې حکمت دی. لال موسی علیه السلام ته په جړا شو چې هله بل ورځ مرمه، خدای ته وګوره الله ته سوال وکړه. موسی علیه السلام الله ته ویل علي کې خیر نشته. وی کله یو انسان څه ګناه وکړي غلطي وکړي لومبي او مصیبت زمونږ پې رحم راشي نو مصیبت په ده رانولو په مال یې وله وروغورځو دی بچ کړو. نو ده یو غلطي کړې وه نو هغه مصیبت د ده په سر د پاسه را روان و، نو مونږ پې رحم راغی نو هغه مصیبت هم وله په اس وروغورځو چې دا پرې د اس به وله مړ کړو لږ بې خفه کړو، دا م وله ډېره ده. نو ده خو اس خرڅ کا مصیبت یې ونه لیده، تکلیف یې ونه لیده، دا مصیبت یې بیا په دې سر د پاسه راغی. نو بیا پې زموږ رحم راغی، مونږ وایي دا غلام به وله مړ کړو، په دې به یې لږ ودرد او دا م وله ډېره ده. نو هم وله په غلام ور واچو، نو غلام په ده خرڅ که، هغه درد یې ونه لید. اوس بل څه شته دی نه، د ده سر پاتې دی، ورته یې ځان له کفن خو مه دار واله خپې پکې ونغاړه، د ګناه سوال به هم نه که، ښکلی سوال به کوه. مثلا چې ته غلا له روان یا خدایا کامیاب مې راولې، یا سودي کاروبار کې د سود او خدایا نو کامیاب مې پکې راولې،
یا د بل سلمان مرګ له روانې او خدایه نو بس کامیاب مې راواله د ګناه سوال به نه کوې په نیکو کې د الله نه وغواړئ ډوډۍ ته یې وغواړئ جامه ته یې وغواړئ عزت ته یې وغواړئ رزق ته یې وغواړئ بچي ته یې وغواړئ هر څه الله سره شته ام من شیء الا عندنا خزائنه الله وی د هر څیز خزانې ما سره شته او الله په دې خوشحالیږي الله پې خفه کېږي نه نو د دعا پسې بهتره خدا ده چې 2 رکعته منځ وکړه قبلې ته مخ کا او لاس اوچت کا او الحمد شریف او د هغې نه پس درود شریف او بیا په اخلاص دعا وکړه یقین وساته چې الله راله قبلوي دا به په الله یقین کې نه بس سوال کوې دا زمونږ دا نه چې دا مونږ مړو له لاړ شو دوا به وکړو نو بل وایي دوا به وکړو نو چې 10 کسه دي 10 کسه وایي دوا به وکړو رښتیا ووایه چې دا تاسو مړو له جو کومې دواګانې کوئ دغه نه یې کوې نه کې پلار مړ دی هغه غریب پلار ته خښئ او دی یې رونیسي یو دوا به وکړو بل به برونیسي یو دوا به وکړو بل دا یاره ما تاسو هم ته پته او ما ته هم پته ده دا په مقبره کې چې د مړو د خاوند ته دعا کوې دا ورته ځان ښایه که د مړي د بخښنې لپاره سوال ځان یې ته پې کې قسم دوا کم ده مچان شالی ده ځان نه دوا کم ده یو دوا به وکړو بل وایي یو دوا هلکه جنازه دوا نه وسو دا جنازه کې چې دوا وکړه سنت دعا اللهم اغفر لحینا او میتنا قشته دوا شو ښه مزېداره بس پرېږدې د نیکبخته چې پلار ښخ کړي پرېږدې چې مور ته ښکته شي قبر کې امور ورکوزه کړي پرېږدې چې هغه رور ور ښخ کړي والله کې موږ پرېږدو یو دوا به وکړو یو ورور ول یو رانیولي بل ورور وله بل رانیولي بل وله بل رانیولي پلار وله بل رانیولي او ښځه غریب هلته کې بل پردي خلک په قبر کې ورکوځئ او دوا به مطلب دوا نشته چې ما ووینه زه دې مړي له راغلی یم ادعو ربکم تضرعا وخفیه ښه خدای ته زاري وکړي پټه دعا وکړئ او چې 10 کسه لاړ شي مړي له به یو دې دوا وکړي که نور دې بیا مې نه وایي یو دعا وکړه ښه مزېداره ښکلې د حمد درود شریف د زړه د اخلاص نه خدای را مړی وبخئ ټول دې پوه نه یو وایي یو دوا به وکړو دوا به وکړو مچان شړي داسې کوي بل وایي یو بله به وکړو بل وایي یو بله به وکړو بل وایي یو دوا به بله خدای شته که چې حقونه مړه کوي یو پکې وایي دوا به وکړو انا لله و انا الیه راجعون ورشي دا دوا ده هغه بل یو دوا به وکړو الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله لکه هلکه څاروی لالی تکبیرات تشریق کوې وایي الله دعا به وکړو الله اکبر ولله الحمد وایي د نر بچیه څه دې ووایي مړو له ځو او بس نو او چې لاړ شي یو دوا به وکړو چې ځي بیا به یو دوا وکړو چا ته وکړو دوا دې وکړه خدای دې وبخه دې ووایي درود شریف دې ورسره ووایي حمد د خدای دې ورسره ووایي لاس هم نه پورته کوې د دعا طریقه دا ده چې لاسونه اوچت که لاس یو بل سره پیوس کا او دا ګوتې تندي ته مخامخ کا او دا ورغوي مخ ته مخامخ کا او دا لیچې د زړه ته مخامخ کا ښه مزېداره ښکلې دوا وکړه په عاجزۍ دوا وکړه پټه دعا وکړه یو کس دې دعا وکړي نور دې پې امین ووایي الله بیا دعا قبول نه 10 کسه تللي دي یو کینې او بل پاسې او دوا به وکړو یو کینې او بل پاسې دوا به وکړو او مړي والا غریب په کرسۍ ستړي شي کله ولاړي کله یو سر لري کله بل هغه هم بېخ وویست مړي خو مونږ بس هسې بې سرې خدای بخین جنازه هم زمونږ څه دوا ده جنازې نه هم چې څوکي څه له ځي دی پرون راغلی دی ما له زه وله ځم او دی نه یې راغلی نه ځم په بدل دی نو او څوک خواړو جنازه نه کوي ځال بچي جنازې له هلکه لیدې هم دي که نه دي او پوزې ته یې رومال نه وي جنازه نه کوي ډېر جنازه نه کوي څه لازم جنازه خو عبادت دی ځان ورته ښیي ټولې کلي ولس هم جوړ کړی دی غم خادم ته جوړه کړې ده اهم عبادت هم تباه کړی دعا آداب وپېژنئ 2 رکعته نفل وکړئ لاس به الله ته اوچت کړئ د خدای حمد درود شریف بیا دعا بیا درود شریف بیا لاس په مخ باندې راکاږه ښه مزېدار آداب یې دا دي قبلې ته مخ ته آداب یې دا دي چې نیکي وکړه د هغې نه پس دعا وغواړه نور هر وخت دعا غوښتی شي په دعا کې څه خبره نشته او یقین به ساتئ چې الله به یې قبلوي او د زړه نه دعا وکړه او وجاړه خدای ته وکړه جلان د ځان جلغونې کا رب العالمین ته نو دعا به الله قبلوي نو د دعا نه قیمتي عبادت ورو نشته هر وخت الله او د غایب مسلمان غایب لم دعا خدای قبلوي دا مه وایې چې یو زما یو ملګری حج ده ته ما ته په خپله وایي اوس مړ دی الله دې وبخي خاص ملګری مو وی چې راتلم وی یو وی ماله دوا وکړه بل وی ماله دوا وکړه بل وی مال
هغه وخت سره 2 لکه وي که 2.5 لکه داخله وه وی 2.5 لکه ما داخل اورې دې خلکو له دواګانې وکړه وره ورته نو ما ورته یې وروړې یو خبره راته وکړمه مې چې پیغمبر مبارک فرمایي چې د غایب مسلمان دعا د غایب د پتا غله دعا وکړي نو خدای به قبلوي او چې بیت الله لذي نو سنت دادي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تروانو بیت الله لا نو رسول الله مبارک لاس اونی و د مدینې نه سره بار و ورته سوی رور کې ما په دوا کې ير نه کېږي نو بیت الله لا چې زی ال دوام قبليږي یوا بل داد چې پیغمبر د حضرت عمر نه دعا غواړي لوی سلیم د کشر نه غوستي شي او دریم دا کې د بل نه دعا غوستي چې مله دعا وکړه پریبنه خپکه او د غایب دعا د غایب د پاره خدای پاک قبلې او بل د تویما بل چې تاسو خوشاله شئ چې غایبانه ما دی او مسلمان رور د پاره کوم دعا او غختلا غله خدای قبلې عقب مالم خدای قبول کی ملک زه نه کوم بخل زه خپل شاګردانو تم کوم نه کوم پکې بخل او خپل مقتدیانو تاسو هم یادو او خپل شاګردان هم یادوم ټول مسلمانان هم یادو ولې چې مسلمان ته خیر ورسي وسجل بوشي او تاسو تم دا وې ما بیان چې څوک اورېدل تا نو ځان تم دعا کوي ما جس فقیرم پکې لګیا تم دعا کوي ها زره تکم ما تم دعا کوي او ټول مسلمانانو ته دعاګانې کوي او بل د پلار او مور دعا د بچی د پاره خدای قبلې پلار او اخلاص دعا کوي بچی د پاره دام خدای پاک قبلې او د مسلمان غایب دعا هم خدای پاک قبلې دعا کوي چې الله چې موږ څومره دعاګانې کړې دي الله ټول الله قبول کړي یا الله چې څومره دعاګانې کړې ټول الله قبول کړي یا الله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم غوښتي دي موږ د پاره قبول کړي یا الله چې رسول الله مبارک د کوم سین امن غوښتي دي خدای موږ له امن راکړي یا الله موږ ټول ته محتاج یو الله موږ ډیر عاجزان یو الله تا تم لاس نیولې دي خدای مال تاسو سره دی خدای د بچو عزت ته ورکه خدایا رزق ته ورکه او ګناه د مونږ ګناهونه معاف کا الله زموږ واړه ګناهونه لوی ګناهونه زموږ پټ ګناهونه ښکاره ګناه معاف